د مریم خبرو ته مې بیړه وه. ویلي وو په سره اور ناسته وم، ټیکه نه راتله. له علي رضا او د کوره مې کرکه کېده. پلار به مې نن سبا راته کول. وخت لاړ و، نه تېرېده. د زیبا مړه او سترګو مې زړه خوړل. له وسه مې څه نه پوره. یو مازدیګر مې د پلار له جیبه د 10,000 تومنو نوټ راوایسته. زیبا ته مې ونیوه. ډېرې نه وې، 3,500 افغانۍ راتلې، خو زیبا نه اخیسته. ویله چې څه یې کوم، په نږدې سیمه کې دکان نشته. وروسته ټوخی راته پیدا شو. پلار مې علي رضا ته وویل ګولۍ یې راوړې، خو کرکه مې ترې کېده، ومې نه خوړې. ورور مې هم تبې کولې. کوچني سخوندر یې زړه وهلی و. ډېر وخت به له کټه نه ولاړېده. 11مه ورځ له پارما راووتو. مور، پلار او کوچنی ورور مې خوشحاله ول. د موټر له شیشو یې یوې بلې خواته کتل. خدای ته یې شکرونه ایستل، خو ما په لاس کې سوځېدلې وړې پراټې ته کتل. د زیبا له اوښکو ډکې سترګې مې له مخې نه لرې کېدې. د هغې وروستۍ جمله مې په ذهن کې راګرځېده: ها، دا پراټه مې پخپله درته پخه کړه، وږي به شي. د مور حیرانه غږ مې واورېد: ته ژاړې؟ مخ مې ور واړاوه، نه وم پوه شوې. پلار مې وخندل: ای لیونۍ، خوشحاله اوسه، له زندانه راووتو. څه مې ونه ویل. مخامخ په پیاده رو کې د زیبا په مره ډوله نجونې روانې وې. ښکلې ښکارېدلې، خندل یې. په ملاو پسې د مکتب بکسونه سریښ کول. ټکسیوان په یو باغ کې پرېښودو. رنګارنګ ونې وې، غول یې ژیړو پاڼو نیولې وه. لنډ وخت وروسته د اوبو یو لوی ټانکر راغی. حیران شو. موټروان ویل چې ټانکر ته ورښکته شئ. پلار مې په غوسه و، نه یې ورسره منله. خو موټروان 100 دلیلونه راوړل. د لارو سختۍ یاده کړه. ویلې چې ډېرې کورنۍ مو په همدې ټانکر کې وړي دي. پلار مې نه قانع کېده. د موټروان وروستۍ خبره دا وه چې علي رضا ته ټلیفون وکړي. زړه مې ولړزېد. پلار مې وپوهاوه چې بیا هغه کور ته نه شو تللی. ټانکر ته ورښکته شو. وچ و، خو د مایانو غوندې سوړ بوی پکې لګېده. ټول پر یو هواره پنډه توشکه کېناستو. شاوخوا مې وکتل، تیاره وه. پورته اسمان د شنې دایرې غوندې ښکارېده. موټروان رایاده کړ چې د موټر د درېدو په وخت کې به د توشکې سره د ټانکر شاتنۍ برخې ته ورځئ. شېبه وروسته موټر حرکت وکړه. د جمپونو له ورکېدو پوه شوم چې پاخه سړک ته وخوت. 1.5 ساعت ښه و، خو وروسته مو ساه بندېده. ټولو پورته ګردې دریڅې ته خولې نیولې وې. یو ځای موټر ودرېد. توشکه مو په احتیاط شاته یوړه. 1 دقیقه لا نه وتل چې موټر حرکت وکړه. 1.5 ساعت وروسته بیا موټر ودرېد. موټروان و. ویل چې د هوا د تبدیلۍ لپاره د باندې راوځئ. موټر له عمومي سړک نه چپ په زیړو ونو کې ولاړ و. موټروان کیڼ لور ته اشاره وکړه. له یو لوړ ځایه رڼې اوبه راتوېدلې. سر مې ګرځېده. ورغلم، اوبو ته مې لاسونه ونیول. پلار ته مې وکتل. له موټروان سره خبرې کولې. کله چې بیرته ټانکر ته ورښکته شو، پلار مې رایاده کړ چې تر مهاباده به همدلته یو. د مهاباد په اړه مې معلومات ترې غوښتل. د موټروان له خولې وویل چې ترکیې ته نږدې کوم ولایت دی. سفر سخت و، خو بیا هم د ترکیې نوم زړه راکاو. یو ځای مې د ورور خوا راوګرځېده. پلار مې تر ډېره په روږو کېنولی و. ورور مې ازاده هوا اخیسته. وروسته یخني وشوه او بیرته پر توشکه کېناست. لمر لوېدلی و چې مهاباد ته ورسېدو. یو کور ته لاړو. ساه مو لا نه وه سمه کړې چې یو 2 سیټه ټیوټا موټر راغی. خامې لارې مو په مخه ورکړې. ماخوستن ناوخته ترې ښکته شو. تیاره وه. سپي غپ وهل. ورور مې د مور غېږې ته ځان ور واچاوه. لاټین ښکاره شو. مخکې راغی. یو بوډۍ وه. په ژبه نه سره پوهېدو. په هغې پسې روان شو. د وره غنجا مې واورېده. ورغلو. یو لویه کوټه وه. په زړه درۍ کېناستو. د لاټین په زیړه رڼا کې مې سترګې وغړولې. تنور په کونج کې له خټې جوړ نغاره، څنګ ته ایښي وچ لرګي، ټول د کلیوال ژوند نښې وې. بوډۍ زوړ دسترخوان پرانسته. وچه ډوډۍ مو له پنیر سره وخوړه. وروسته یې 4 کمپلې راوړې. ستړي وو. پلار مې بکس تر سر لاندې کړه. نور له بالښته پرته
پر کلکه درې پریوتو. ناوخته مې د ورور غږ واورېده. له باولو په عذاب وم، خو ځان مې غلی ونیو. د کوټې له دروازې سره د پراته سپي د ساه ایستلو غږ راته. سهار وختي مې مور د ورور جامې وربدلولې. د هغه د ویدېدو ځای ته مې وکتل. دوه ولښتې درۍ لنده وه. د باندې وتم. سوړ باد چلېده. د یوې هسکې غونډۍ په لمنه کې 3-4 خام کورونه ولاړ ول. له دودکشونو یې لوګي ختل. په دیوالونو کې تیږې او ښوی لرګي کار شوي وو. زړه مې خولې ته راغی. سپي ته نږدې ولاړ وم. وغرېد، ټوپ یې کړل. زنځیر وشړنګېد. بوډۍ منډه راواخیسته. ځای پر ځای ناسته وم. له پښو مې سیکه ختلې وه. بوډۍ لښته پورته کړه. تړلی سپي کړنج وهل. غلی دیوال ته پرېوت. بوډۍ تر مټ ونیولم. تر بې پاڼو غوټه نیالګیو تېر شو. په لښتي کې رڼې اوبه راتلې. کله چې په کوټه کې قبلې ته ودرېدم، غاښونه مې سره لګېدل. له چای وروسته د باندې وتم. لمر و. پر یو هسکه غونډۍ د ترکیې بیرغ رپېده. مور ته مې ورناره کړه. راغله، د بیرغ په لیدو یې بېرته کوټې ته منډه واخیسته. شېبه وروسته ټولو بیرغ ته وچې سترګې نیولې وې. زړه مې ټوپونه وهل. ترکیه تر 1 کیلومتر نږدې وه. بوډۍ راغله او په اشاره یې پوه کړو چې باید کوټې ته ننوځو. هماغسې مو وکړل. ټول پر درۍ کېناستو. ورور مې په لانده ځای بکس کېښود. د بوډۍ غږ مې واورېد. دومره یې وپوهولو چې ډله مه وځئ. خو شېبه وروسته مې له مور سره یو ځای د باندې ووته. له ورسۍ مې ور وکتل. بوډۍ وزه لوشله. مور مې د لښتي په اوبو کې د ورور لندې جامې پرېوللې. وراخوا د غونډۍ تر شا زیړ واښه ختلي وو. ورځ تېره شوه. ماښام قضا یو جګ سړی کوټې ته راغی. پر شونډو یې سپین بریتونه پراته ول. ټول تنده یې ګونځې نیولې وو. سړی دېګدان ته ور وګرځېد. له جوش دېګه یې د چرګ ورون ور وایسته. ور پوی کړل. خولې ته یې ور وړه. د بریتو اوږده سپین ویښته یې د چرګ په ورانه را پرېوتل. زما مور ته یې وکتل. په ډکه خوله یې وویل: ښکلی مال دی. زړه مې ولړزېد. پلار مې ولاړ شو. مخې ته یې ودرېدم. سړي وخندل. پرېږدئ، هېڅ هم نشي کولی. پلار مې کېناست. سړي چې چل شوی هډوکی په اور کې واچو. په زور یې وویل: نه، چای راوړه. وروسته یې له جیبه سره وایستل. د قیر غوندې سرېښناکه وړې ټوټې وې. ویې خندل: چرس یې ډېر خوند لري. بوډۍ کوټې ته راغله. پرېوللې پیاله او کوچنی ترموز یې د سړي تر مخ کېښودل. سړي ډکه پیاله خولې ته ور وړه. پلار ته مې وکتل. سیمن صاحبې. پلار مې وچې سترګې ورته نیولې وې. سړي وویل: ډېر ایراني پوځیان راسره بلد دي. له ولاړېدو دې پوه شوم. پلار ته مې وکتل. په غوسه و. شېبه وروسته کوټه د چرسو له بویه ډکه شوه. بیا یې زما پلار ته سګرټ ونیوه. لاس یې هماغسې غځېدلی پاتې شو. بېرته یې سګرټ خپلې خولې ته ورنږدې کړه. ټوخي واخیست. زما پلار ته یې وکتل. په ملنډو یې وویل: ډېر غیرتي یې. یو دم یې وخندل. خو دلته هېڅ هم نشي کولی. د پلار په سترګو کې مې غوسه لیده. سړي وویل: تېر کال مې یوه ایرانۍ کورنۍ له سرحده اړوله. 2 پیغلې پکې وې. په تګ کې مې له یوې سره ناپامه اوږه ولګېده. وروڼو ته یې وویل د سوکانو وار نه راباندې کېده. خو کله چې له سرحده واوښتو، هماغه نجلۍ مې په غېږ کې ونیوله. مچې مې ترې واخیسته. وروڼو یې راته کتل، خو هېڅ هم نه شوی کولی. څه به یې کول؟ ها، هېڅ نه. پولیسو ته ورتلی شوی او نه هم ماته کومه څپېړه راکړه. زارۍ یې کولې. ویله چې خویندو ته مې څه مه وایه. خاوره هماغه وه. هوا هماغه وه. زه هماغه وم. دوی هماغه وه. خو وطن هماغه نه و. یوازې 1 کیلومتر واټن ټول غیرت ورڅخه واخیسته. د غونډۍ په دې سر کې مې په ناپامۍ اوږه ورسره ولګېده. د سوکانو وار نه راباندې کېده. خو د همدې غونډۍ په بل سر کې مې مچې ترې واخیستې. زارۍ یې کولې. ډېر فرق دی. نه، د سړي خبره سمه وه. تېر کال له پوهنتون نه کور ته تلم. په کوڅه کې یو هلک ولاړ و. ما زه یې راته وخندل، خو راباندې ښه ونه لګېده. پلار ته مې وویل ماښام کور ته ورغی. د هلک پلار یې راوویست. جنرال و. یو عادي دوکاندار 1 روپۍ کړه. خو دلته یو معتاد ایراني ته هېڅ هم نشو ویلی.
سړي په غږ مې فکر سره راټول شو. مه ویرېږئ. ور ومې کتل. زما مور ته یې وچې سترګې نیولې وې. سړي وخندل. موږ 2 ډوله مسافر لرو. ځینې کمې پیسې راکوي، مازې تر سرحد اړوو. نورې خپل کار. څه کوي، چیرته ځي، په موږ پورې اړه نه لري. خو ستاسو غوندې مسافر بیا په ټولو قاچاقبرو پورې تړلي دي. بس ما هم په همدې ډله کې وشمېرئ. هره میاشت 15 مسافر تر سرحد اړوم. د هر مسافر پر سر $1000 راکوي. اعتبار نشم خامولی. ډېرې پیسې دي. غلی شو. ګړی ته یې وکتل او یې ویل 12 بجو ته ځانونه تیار کړئ. ودرېد او له کوټې ووت. 11 نیمې بجې راغی. زما پلار ته یو پلاستیکي کڅوړه ور وغورځوله. ویله چې د پوستې د عسکرو له دیده مو ساتي. پلار مې له خلطې 2 تورې خنقاقه راوایستل. یو یې په خپله واغوست، بل یې زما ورور ته ونیوه. کله چې د باندې راووتو، پلار او ورور مې په توره شپه کې سم نه ښکارېدل. مخکې لاړو. سړي رایاده کړه چې له پو سر مو پام کوئ. هڅه وکړئ چې وړې ډبرې لاندې ونه غړي. دا یې هم ویل چې تشویش مه کوئ، یو پوسته ده، لرې ورنه تېرېږو. په 15 کاله کې یوازې یو ځل ډزې راباندې کړي دي. ټول د غونډۍ په پیڅکه کې په سړي پسې روان وو. یو ځای ودرېدو. د یوې هلیکوپټر له کمزورې غږه پرته نور هیڅ نه اورېدل کېدل. مخکې لاړو. وچ خوړ و. پورته وختو. یو ځای تیږه ور وغړېده. پرېوتو. تر ډېره مو حرکت نه کوو. بیا ولاړ شو. سړي زما له پلاره بکس ور واخیسته. په احتیاط مخکې تلو. یو دم ډزې شوې. له ډبرو سره سپرغۍ باد شول. شاته مو منډه واخیسته. تر کمره لاندې پرېوتو. مور مې چیغه کړه. زوی مې. سړي پر خوله لاس کېښود. زړه مې ولړزېد. ورور مې نه و. پلار مې ولاړ شو. سړي تر پښو ونیوه. په ټیټ غږ یې وویل وژنې مو. غږونه مو واورېدل. عسکر ول. چیغې وهلې. پر مخامخ ډبرو د بتۍ سپینه رڼا پرېوته. ورور مې ولید. پروت و. سپینې سترګې نیولې وې. د غوږ لاندنۍ برخه او غاړه لاندې ښکارېدل. رڼا بلې خواته ولاړه. مور مې لاندې ور وغړېده. ورغلم. خرهاری یې خود. چیغې شوې. پورته مې وکتل. د بتۍ سپینه رڼا مې په پلار ولګېدله. هغه زما د ورور خواته منډې ور وهلې. ډزې شوې. مخې ته یې سره سوکي باد شول. بېرته راوګرځېد. سړی راغی. زما مور یې له ځمکې پورته کړه. مخکته ګړندي روان شوه. پر سر مې د مرمیو شڼهاری واورېد. پلار مې تر مټ ونیولم. دواړه لاندې خواړ ته منډه واخیسته. سړي راغږ کړل. ورغلو. د لوی تیږې تر شا کېناستو. مور مې پرته وه. خرهاری یې خود. سړي یودم منډه واخیسته. پورته د سپینو رڼاو خواته ورغی. ډزې شوې. بېرته راغی. درب شو. بکس پر ځمکه ولوېد. عسکرو چیغې وهلې. کله کله به د بتیو سپینې تیرې رڼاوې پورته په تیاره کې تېرې شوې. مریم غلې شوه. وروسته غري واخیسته. ویې ژړل. بیا یې په ډک ستوني وویل نه وم پوه شوې. یو وخت مې د پلار ژړونی غږ واورېد. مریم مریم. سترګې رڼې کړه. ور ومې کتل. همالته په ډبرو کې پرته وه. پلار مې زما د لاسونو ورغوي وموښل. ځان مې د هغه غېږې ته ور وغورځاوه. ومې ژړل. د ورور په وینو لړلی غوږ مې له ذهنه نه وت. مور ته مې وکتل. بې حرکته پرته وه. خرهاری یې نه خود. د غونډۍ په بل سر کې سپینې رڼاوې یوې خواته کېدلې. یوې بلې خواته کېدلې. د سړي غږ مې واورېد. کمه لاره پاتې ده. پلار مې حرکت ونه کړه. سړي د هغه په اوږو لاس کېښود. ورو یې وویل سخته ده، خو بله چاره نه لرئ. پلار مې هماغسې ژړل. سړي بکس ته ډډه ووهله. یوه شېبه غلی و. بیا یې وویل شاته نه شئ تللی. د ایران پولیس مو نیسي. لور او ښځه زنانه زندان په نوم درنه بیایي. هر څه چې زړه ول کوي. پلار مې هماغسې ژړل. سړي بکس ور واخیست. ولاړ شو. ویې ویل رڼاوې لرې دي. داسې وخت بیا نشي موندلی. پلار مې یوه شېبه غلی و. بیا ودرېد. مور مې پر اوږه واچوله. 1.5 ساعت لا نه پوره چې د سرحد بلې غاړې ته ورسېدو. د مریم خبرې ختمې شوې. په وروسته ټلیفون راغی.
وویل چې د روغتون دهلیز رنګ یوه ورځ دور وخت نیسي، خو لوسی په کور کې انټرنیټ لري. نن مې د هغې په ادرس نورې خبرې در ولیږلې. مریم خوشحاله وه، ویله چې د پلار وکیل یې زنګ ورته وهلی و، شاید دوهمه محکمه یې د قید موده راټیټه کړي. نه مې شوی کولی چې د خوشحالۍ پر مهال تیر وختونه ور په زړه کړم. خو د مریم پر رالیږلو خبرو کې یو څه کم و. کیسه سمه نه راتله، باید ورباندې پوه شوی وی. بختیاري راسره وکړه، د پوښتنې راته وویل. سل زړونه مې سره وتړل. وریاده مې کړه چې ورور دې څنګه شو او ته سرحده په څه ترتیب واوښتی. مریم غریب واخیسته. ټلیفون قطع شو. ځان بد راته وایسېده، خو چاره نه وه. نن یا سبا باید پوهېدلی وی. لنډ وخت وروسته ټلیفون راغی. مریم وه. بښنه یې وغوښته. په ژړغوني غږ یې وویل. دواړو غاړو ته هسکې پرخې ولاړې وې. مجبوره و چې پر هماغه لاره پورته وخیژو. یو ځای ودرېدو. زه او پلار دواړه کېنستو. په ځمکه کې ستوري ښکارېدل. لاس مې ور وړه. له وروره پاتې ډب وینه لا توده وه. چیغه مې ستوني ته راغله. پر مړوند مې غاښونه ټینګ کړل. سړي تر مټ ونیولم. پلار مې هم په زحمت ولاړ شو. تیاره وه، خو بیا هم د مور زړېدلي سپین لاسونه لیدل. سړي تر مټ ونیولم. ګړندی ورپسې تلم. ډبرې رغړېدلې. نه مې ټک واورېد او نه هم د عسکرو چیغې. په وروسته د غونډۍ په بله غاړه کې کېنستو. مریم یو دم وژړل او خبرې پرې شوې. وروسته یې په غریو کې وپوښتل: ورور به مې ژوندی وي؟ غلی و. د مریم ژړا زور ونیو. ټلیفون قطع شو. په سبا مې د مریم خبرې راواخیستې. مخصوصا کمپیوټر ته کېنستم ویلي و. په ړنګو دیوالونو کې کېنستو. خرابه وه، پخوانۍ خرابه. د ستورو تته رڼا د دیواله په رالوېدو وه. لوی وړو ډبرو لګېدله. پلار مې تیزه تیزه ساه ایسته. ستړی و. یو پاو یې زما مور په خپلو اوږو راوړې وه. سړی هم غلی پر یو تیږه ناست و. شېبه وروسته یې وویل: زه تر دې ځایه در سره وم. ولاړ شو. د بکس زنځیر یې کش کړه. پلار اوږه مې وخوځوله. ور ویې کتل. یو دم ودرېد. سړی تر مټ ونیو. په حیرانۍ یې وویل: دا زموږ بکس دی. سړی په خبره کې ور ولوېد. خو دا ستاسې نه ده. لاس یې راوایست. کڅوړه وه. پلار مې په بیړه وویل: څه دي؟ پوډر. یو دم یې د سړي ګریوان ته لاس ور واچاوه. چیغه یې کړه: تا زموږ په بکس کې پوډر ایښي؟ سړي خپل دواړه لاسونه زما د پلار په ټټر کېښودل. پور یې وخه. له دیواله یې غټه تیږه راولوېده. سړی ودرېد. په ملنډو یې وویل: د همدې پوډرو په خاطر مې سرې مرمۍ ومنلې او بکس مې راوړ. پلار مې لاس پورته کړه. سړي وویل: احمقتوب مه کوه. ښځه او لور دې لا پاتې دي. پلار مې کېنست. سړی 2 ګامه شاته لاړ. یوه لویه ډبره یې لرې کړه. وړه کنده وه. کڅوړه یې په کنده کې واچوله. هماغه غټه ډبره یې پرې کېښوده. بېرته په خپل ځای کېنست. مور مې یودم چیغه کړه. پلار مې د هغې پر خوله لاس کېښود. د هغې خرهاره شو. بېرته بېسوده پرېوته. د پښو غږ راغی. وړې ډبرې ور وغړېدې. ټول پرېوتو. د شغل ورو انګولا شوه. سړی بېرته نېغ کېنست. په ټیټ غږ یې وانګولل. 2 تنه راغلل. دواړه تنکي ځوانان ول. یو یې له سړي سره ودرېد. بل یې تیږې ته ورګرځېد. سړي د مخامخ ولاړ ځوان پر اوږه لاس کېښود. موږ ته یې وکتل. ویې ویل: دی اسکان نومېږي. تاسو به تر وان پورې رسوي. بیا یې ځوان ته څه وویل. پوه نه شوم. فکر کوم چې ترکي ژبه وه. ځوان بکس ور واخیست. په لهجه لرونکي پارسي یې وویل: دا سیمه خطرناکه ده. باید لاړ شو. پلار مې مور پر اوږه واچوله. ټول راووتو. سړی ایران ته ور وګرځېد. هغه بل ځوان د پوډرو له کڅوړې سره بلې خواته په تیاره کې ورک شو. موږ هم په خپل رهنما پسې روان شو. مخکې لاړو. پلار مې ستړی و. تیزه ساه یې وکړه. یو ځای کېنستو. د موټر بل څراغونه پر لوڅو ونو ولګېدل. بېرته مو حرکت وکړه. تر 2 پوستو تېر شو. لرې وې، خو رڼاوې ښکارېدلې. د مور په خاطر مو 1 ساعت لاره په 2.5 ساعته کې ووښله. د میږو غږ راغی. ګړنجونې وګړنجېدل.
د سپیو غپا په تیزی سره نږدې کېدله. ورغلو، ځوان لاسي بتۍ ولګوله. 2 چینی کوچنیو سپیو منډه واخیسته. تر ځوان راوګرځېدل، لکۍ وهلې. یوې کوټې ته ورننوتو. څراغ بل و. د خړې درې پر سر د غالۍ اوبدلو وړه کارګاه ولاړه وه. څنګ ته ګډې وډې زړې بړستنې پرتې وې. ځوان څراغ ور واخیست او د باندې ووت. ښه شېبه ووته. پلار مې ورسۍ ته ناست و. سلګۍ وهلې. مور مې لا په سد نه ورغلې. ما هم هڅه کوله چې کومه چیغه مې تر خولې راونوځي. ما تر ډېره د پلار سلګۍ اورېدلې. کله کله به د ګړنجونې غږ هم پورته شو. وروسته خوب وړی وم. نه پوهېږم څه وخت و، خو مور مې چیغې وهلې. سترګې مې رڼې کړې. رڼا وه. مور مې خپل لاس ته کتل. لاس یې زما د ورور پر وچو وینو سور و. له چیغو یې وار نه کېده. ورغلم، د مور پر اوږه مې لاس کېښود. راویې کتل. سترګې د انګار غوندې سرې وې. راړنګه شوه. سر یې زما پر اوږه کېښود. د زړه له زوره یې چیغه کړه. ټولو ژړل. کوکې مو وهلې. د ورور نوم مو اخیست. ښه شېبه ووته. کوټې ته 2 ښځې راغلې. په عمر پخې وې. د کوچیانو غوندې له پاولیو ډک ګرد کمیسونه یې اغوستي وو. یوه یې زما مور ته ورغله او بلې زه په غېږ کې ونیولم. له نازه یې پوه شوم چې اصلي کیسه ور معلومه ده. په ژبه یې نه پوهېدم، خو په پوست غږ یې د غم راځۍ معنا ورکوله. 2 ورځې همالته وو. څوک ورول. رمې درلودې. د سړیو ارت پتلونونه اغوستي وو. واسکټونه یې راوتلي جیبونه لرل. په خټه کردان وو. په 2 ورځو کې مې د مور او پلار سره یوه خبره هم ونه کړه. څه به مو ویل؟ هېڅ. ټول غلي وو. خو مور به مې کله کله له ځان سره غږېدله. د زوی نوم به یې اخیست. بیا به یې یو دم چیغه کړه: راځي راځي، ضرور راځي. موږ به هم یوازې ژړل. په 3م سهار یو موټر راغی. په باډۍ کې له وطني چرګانو ډک قفسونه ایښول. موټروان په قفسونو کې لار وایسته. موږ ته اشاره وکړه. له څه ویلو پرته ورغلو. کېناستو. مخې او دواړو غاړو ته مو له چرګانو ډک قفسونه ول. یو بل قفس راغی. زموږ تر سرونو یو لشت پورته ودرېد. بوی و. سوړ بوی. ټیکه نه کېده. مور ته مې وکتل. زما د پلار پر اوږه یې سر ایښی و. د ککرۍ پر تورو ټیکري د چرګانو سپینه چټلي ښکارېدله. موټر حرکت وکړه. ښه و. سوړ باد د چرګانو بوی ورسره وړ. موټر پاخه سړک ته وخوت. یو پاو مزل مو وکړه. بېرته خامي ته ولوېد. تر غټ کلي تېر شو. کورونه خام ول. د لرګي ناوې راوتلې وې. د بامونو پر سرونو وچ واښه ښکارېدل. په دښته کې مخکې لاړو. غونډۍ راغلې. موټر ودرېد. د 2 چرګو له منځه مې ور وکتل. د خام سړک پر سیمټي پلچک ناستې زړې ښځې پیسې شمېرلې. موټروان راغی. زموږ پر سر د ایښي قفس دروازه یې خلاصه کړه. 2 چرګانې پکې واچول. موټروان حرکت وکړه. مور ته مې وکتل. هماغسې خپل سر زما د پلار پر اوږه ایښی و. غرمه پاخه سړک ته وختو. د سړک پر غاړه ولاړه لوحه تېره شوه. چرګې وې. ومې نه شوې لوستلی، خو د وهمې لوحې ته مې مناسبه چوله پیدا کړه. د یوې چرګې تر سره وزر لاندې مې ولوستل: 30 کیلومتره. موټر خامې ته ولوېد. جمپونه یې نه خوړل. جغل و. وخت ووته. موټر ودرېد. چرګو چیغې کړې. د سر قفس لرې شو. ودرېدم. ونې وې. ژیړ چمن راولوېدلو. سورو زما پاڼو نیولي وو. پر یو لویه تیږه کېناستم. مور ته مې وکتل. د خپل ټیکري پیڅکه مې تر ګوتو تاو کړه. پیڅکه مې د مور پر سپین صاف تندي تېره کړه. د چرګانو وچه چټلي لاندې ولوېده. پلار ته مې سترګې ور واړولې. دواړه وږې ککړې وې. په رسېدلې ږیرې پسې مړه مړکه سرېښ وه. خپل ټیکری مې لرې کړه. ماز یو ځای چټل و. موټروان قفسونه سم کړل. په اشاره یې پوه کړو چې له ونو مه وځئ. د چرګانو نارې تر هغه وخته راتلې چې موټر پاخه سړک ته وخوت. پاووت. ټکسي راغله. 10 دقیقې وروسته په یو کور کې وو. 2 ځوانې نجونې راغلې. یوې زه تر لاس ونیولم. بله زما مور ته ورغله. ارت او ښکلي سالون ته ورننوتو. نیمایي دیوال آینې نیولی و. لاندې پر میز
د آرایش مختلف وسایل ایښي ول. تشناب ته ورغلم. نجلۍ را زړېدلو جامو ته اشاره وکړه. پوه کړم چې تر ځان مینځلو وروسته همدا جامې واغونده. کله چې په صالون کې ولاړې آینې ته ودرېدم ځان ښه راته ونه ایسېد. پر چس پتلون د خنقاق لنډه لمنه پرته وه. مور مې راوسته. پوه شوم لمبولې وه، خو اړد او اوږدې خنقاق یې ښه و. کمربند یې نه معلومېد. پلار مې ولید جامې بدلې وې. تر خریلې ستوني لاندې سره نیکټای ورتړلې وه. شېبه وروسته له کوره ووتو او په هماغه ټکسي کې کېناستو. مور ته مې وکتل. غټې سترګې له غمه ډکې وې. د تور اوږدو ویښتو پیچلې څوکې للندې ښکارېدلې. وان کوچنی خو ښکلی ښکار و. ډېری کورونه یې 2 یا 3 پوړیزه ول. د ریل په ایستګاه کې یو بل سړي ته ور وسپارلو. سړی له ونې هسک و. د تګ په وخت یې د ورمېږ غوښې ښورېدلې. تر مسافر وړونکي ریل تیر شو. تر 2 پټلۍ واوښتو. بار وړونکي ریل ته ور وختو. له کارتنونو ډکه تیاره کوټه وه. مخکې لاړو. د کارتن په هوار شوي کاغذ کېناستو. سړي یو پلاستیکي کڅوړه راته ونیوله او په خپله له ډبې ښکته شو. شېبه وروسته نور کارتنونه راوړل. زموږ له پښو سره تر چته ودرول. تر یوه وخته د کارتنونو له چولو څخه د وره رڼا ښکارېدله، خو وروسته تپه تیاره شوه. هېڅ مو هم نه لیدل. ډېر وخت د ریل په ولاړه ډبه کې و. 1 ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته، نه پوهېږم. تر دې ډېر یو وخت څوکۍ ولړزېدلې. د ریل په شاتنۍ دیوال مې غوږ ولګاوه. ماشین چالان و. وروسته مو وړې جټکې وخوړې. ریل حرکت کړی و. د پلاستیک کړپه شوه. پلار مې وویل ها له سهار راهیسې مو څه نه دي خوړلي. ګوتې مې په هوا کې وټپولې. دغه له لاسه مې یو څه راواخیستل. پزې ته مې ورنږدې کړه. د چپسو بوی درلود. ټول غلي وو. یوازې د پلار د ژامې د ښورېدو غږ راته. 2-3 چسپه مې خولې ته واچول. زړه مې نیولی و. خوند یې رانه کړه. شاته مې ولي ولګول. اوسپنه سړه وه. ښه شېبه ووته خوب راغی. د پلار پر زنګانه مې سر کېښود. په ویښتو کې مې پنډې ګوتې تېرې شوې. یو وخت چې مې سترګې رڼې کړې د موټر هارنونه ول. ریل ولاړ و. پلار مې خرېده. مور ته مې ورغږ کړه. هغه هم ویده وه. نه پوهېدم چې شپه وه که ورځ. کله چې ریل حرکت وکړه بېرته مې سترګې پټې کړې. د مریم خبرې مې ودرولې. بخارۍ ته مې وکتل. برهاره یې ښود، خو کوټه سړه وه. مخ مې واړوه. د پردې پیڅکه رپېدله. ورغلم. علت مې وموند. د کړکۍ پاله چوله وه. بېرته په خپل ځای کېناستم. مریم ویلي وه. هره خوا سرې غوښې وې. په لسګونو له پوسته شوي څاروي راځړېدل. له پرې شویو غاړو څاڅکي څاڅکي وینه تویېدله. سپینې کاشۍ سرې وې. مخکې لاړو. په سپینو چپنو کې کتار خلک ولاړ ول. ساتولونه په وینو لړلي وو. کړپه وه. هډوکي ماتېدل. مور مې وښویده. درب شو. پلار مې تر مټ ونیوله. هغې خپل لاس خپلو سترګو ته ورنږدې کړه. لاس ته مې وکتل. سور و. مور مې یودم چیغه کړه. وینه. پلار مې په غېږ کې ونیوله. مور مې چیغې وهلې. د خپل زوی نوم یې اخیست. په سپینو چپنو کې ولاړو خلقو په حیرانۍ ورته کتل. مخکې تللی ډنګر سړی بېرته راوګرځېد. په خوشکۍ څه وویل. ټول په هغه پسې روان شو. په وینو سورې زینې وې. لاندې لاړو. سړي اوسپنیزه دروازه خلاصه کړه. ورغلو. زیړ ګروپ ته ډله ښځې، ماشومان او نارینه ناست ول. موږ هم ساړه دیوال ته ډډې ووهلې. ناستو کسانو وچې سترګې راته نیولې وې. مور مې خپل لاس ته کتل. د بکس ځنځیر مې کش کړه. یوه ټوټه په ګوتو راغله. ټوټه مې د مور په لاس تېره کړه، خو هغې یودم پر ټوټې ګوتې ټینګې کړې. ور ومې کتل. زما د ورور کمیس و. مور مې کمیس په خپل ټټر پورې ونیو. په چیغو چیغو یې وژړل. ناستو کسانو په حیرانۍ ورته کتل. وخت ووته. 2 ماشومانو په خپلو کې عربي ویله. په دوی کې یو هم افغان نشو راته ښکاره. موږ د ترکیې په پایتخت انقره کې وو. بس 1 ساعت مخکې له ریل څخه ښکته کړو. لمر مو په سر ولاړ و. رڼا یې بده لګېدله.
له 14 ساعته تیاري وروسته مو سترګې برېښېدلې. لنډې همدې مصلح ته راوستو. 3 ورځې په همدې کوټه کې وو. ناست کسان له عراق او سوریې څخه راغلي وو. زموږ غوندې غیر قانوني مهاجر ول او اروپا ته یې د تګ نیت درلود. په 4م سهار ټول د باندې راوایستو. یو 18 ټایره موټر ولاړو. کانټینر ته ورته اوږده ډبه یې درلوده. ور وختو. سرې غوښې راسړېدلې. مخکې لاړو. هوا سړه وه. تر پایه پوست شوي اوږده څاروي ځوړند ول. 15 نفره د 2 کټونو په اندازه ځای کې کېناستو. لاس مې سوړ شو. ور ومې کتل. د یو څاروي په حلاله شوې غاړه مې ګوتې ایښې وې. ګوتې مې وسولولې. وچې وې. د څاروي ورون مې په ګوتو کې ټینګ کړه. کنګل و. دیوال ته مې لاس وروړه. پرخه یې رایستلې وه. ټول په یخچال کې ناست وو. د یخچال د دروازې د تړلو غږ مې واورېد. ټول غلي ول. ماشومانو په راوتلو رډو سترګو سرو غوښو ته کتل. پورته کوچني سپین ګروپونه بل وو. موټر حرکت وکړه. یو نیم ساعت خبره نه وه، خو وروسته مې لاسونه ساړه شول. له بکسه مې د پلار جمپر راوایسته. جمپر مې د مور پر اوږو واچو. پلار ته مې بنین ونیوه. ما هم تور ټیکری تر ځان تاو کړه. له ټیکري د چرګانو سوړ بوی ته. نور مسافرو هم د بکسونو زنځیرونه کش کړل. شېبه وروسته یوازې یوه نجلۍ پاتې وه. ژامې سره لګېدلې. نه پوهېږم د اغوستلو لپاره به یې اضافه څه نه لرل. د ورور جاکټ مې راوایسته او د نجلۍ پر اوږو مې واچو. د هغې تر څنګ ناستې ښځې څه وویل. دومره پوه شوم چې خپله یې ده او مننه رانه کوي. مور ته مې وکتل. جاکټ ته یې وچې سترګې نیولې وې. وخت تېرېده. یخنۍ ډېرېده او د ماشومانو نارامي زور اخیست. شېبه وروسته بکسونو وازې خولې نیولې وې. د اغوستلو وړ هر څه ترې ایستل شوي وو. مور ته مې وکتل. د جاکټ زنځیر مې ور وتړه. یوې ښځې چیغه کړه. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک یې په غېږ کې پروت و. یوه ګیرور سړي په بیړه ماشوم ور واخیسته. په سینې پورې ونیوه. لاسونه یې پر وموښل. ماشوم په سد راغی. خو یو بل تنکی ځوان ړنګ شو. نارینه ولاړ شول. اوسپنیز دیوال ته یې سوکان ونیول. یخچال چیغو په سر واخیست. موټر ودرېد. شاتنۍ دروازه خلاصه شوه. د لمر زیړه رڼا تر زړېدلو سرو غوښو راووته. ټولو د وره خواته منډه واخیسته. یو ورون له چنګکه بیل شو. مخامخ راباندې راغی. ځان مې څنډې ته کړه. ډز شو. ورغلم. ټول په وره کې ولاړ ول. ښځو او ماشومانو وشړل. د یو ماشوم تر اوږې مې لاندې وکتل. یو ځوان پر تور سړک پلتۍ وهلې وې. سر یې ځړېدلی و. 3 تنه له توپانچو سره ولاړ ول. ځوان ته مې وکتل. خړ جاکټ یې د مټ په برخه کې په وینو سور و. یو وارخطا عرب په انګریزي ژبه وویل: د خدای لپاره ماشومان مو له یخنۍ مړ شول. یو وسلوال چیغه کړه: ستاسو لپاره یو کانټینر غوښه نشو خرابولی. بل وسلوال رامخته شو. د پرته ځوان تشي ته یې لغته ورکړه. په غوسه یې وویل: موټر ته وخیژه. ځوان په زحمت ولاړ شو. هماغه وسلوال وویل: یخچال مو تر ټولو په ټیټه درجه درولی دی. که یې بند کړو نو پولیس شک کوي. مخکې تلاشي ده. غږ مو ونه اورم. ټول بیرته خپلو ځایونو ته راغلو. مور مې له ځایه نه وه خوځېدلې. موټر حرکت وکړه. 5-6 دقیقو خلاصې دروازې د یخچال هوا بدله کړې وه. د بې سده تنکي ځوان سترګې لوڅې وې. یو سړي پر اوږو تولیه ورسموله. لنډ وخت وروسته موټر ودرېد. زړه مې دربېده، خو د یخچال دروازه خلاصه نه شوه. موټر بیرته حرکت وکړه. د ټپي ځوان سکروی خود. سړه هوا ورو ورو تودېدله، خو یخچال لنډ وخت بند و. کله چې دوهم ځل چالان شو، له دیوال سره سوړ باد راته. وخت ووته. یو ډنګر سړی او 2 ماشومان ړنګ شول. زما له مور پرته نور ټولو اوسپنیزو دیوال ته سوکان ونیول. ښځو او ماشومانو ژړل. نارینه وو نارې وهلې. موټر یودم بریک ونیو. ټول پر مخامخ دیوال ورغلو. سر مې له سړې اوسپنې سره ولګېد. موټر روان شو. تیزه جټکه یې وخوړه. واړه زاړه شاته ولوېدل.
پلار ته مې وکتل، له یوې ماشومې د غوښې لوی ورون لرې کوه. مور ته مې سترګې ور واړولې، سر یې په غبرګو لاسونو کې ټینګ نیولی و. شونډې مې تودې شوې، لاس مې ور وړه، پزه مې ونیوه. ګنګه سوم. ښځو کوکې وهلې، 2-3 ماشومان او ډنګر سړی بیسته پراته ول. مور ته ورغلم، د هغې پر سر مې ګوتې تېرې کړې. ښه راته ښکاره شوه. یو بیسده ماشوم مې له ځمکې راپورته کړه. نبض مې وکت، ژوندی و. په خپل ټیکري مې 2 ماشومان ونغښتل. وړه نجلۍ مې راپورته کړه، غاړه یې د یخچال دیوال غوندې سړه وه. نجلۍ مې په ټټر پورې ونیوله، سر یې یوې خواته کوږ شو. غبرګ لاسونه راوغځېدل. نجلۍ زما له ټټره واخیسته. ور ومې کتل، مور یې وه. 2-3 ځله یې د نجلۍ نوم واخیست. اوس مې هم په یاد دی، زینب نومېده. مور یې تر ډېره نجلۍ ته کتل، وروسته یو دم کوکه کړه. چیغې ډېرې شوې، نه یخچال بند شو او نه هم موټروان ودرېد. مریم ټوخي واخیسته. څو ځله یې د خبرو هڅه وکړه، خو ټوخي وار نه ورکاوه. وروسته یې په ژړ غږ وویل، نن ښه نه یم. 2 ځله مې وینه وګرځوله. د خبرو سیکه نه ده راپاتې، خو نه غواړم چې کیسه مې نیمګړې پاتې شي. مریم وټوخل، بیا یې وویل. موټر جمپونه وخوړل، ودرېد. د یخچال دروازه خلاصه شوه. د مایانو له سوړ بوی سره د څپو غږ راغی. 2 تنه راغلل، توپانچې ورسره وې. له موږ څخه یې وغوښتل چې له موټره ښکته شو. په زحمت ولاړه شو. لار ته مې وکتل، زما مور یې تر ولیو نیولې وه. د باندې تیاره وه، تود باد لګېد، یا به موږ ته تود ایسېده. خو هر رنګ چې و، د یخچال تر هوا ښه و. شېبه وروسته له 15 کسانو څخه 11 تنه په شګلن ساحل کې ولاړ وو. 2 ښځې ژړل. په یخچال کې د پرتو ماشومانو د جسدونو خواته زورونه وهل، خو 2 عربو ټینګې نیولې وې. ښځو تر هغو چیغې وهلې چې د 13 ټایره موټر رڼا په ونو کې ورکه شوه. پر شګو کېناستو، څپې په اوبو کې له راوتلو تیږو سره لګېدلې. د ماشین غږ مو واورېد. له اوبو راته نږدې شو. وړه ماشیني کښتۍ وه. ورغلو، اوبه مو تر زنګنونو راپورته شوې. ټول په کښتۍ کې کېناستو. کښتۍ حرکت وکړه، څراغونه یې مړول. د اوبو ساړه څاڅکي مې پر مخ لګېدل. مخکې لاړو، ګڼو ګروپونو ته ورو ورو ونږدې کېدو. په تیز باد کې د ماهیانو سوړ بوی ګډ و. د 8 صنف جغرافیه را په زړه شوه. لیکلي و چې استانبول په اروپا کې پروت دی او د ترکیې له نورې خاورې څخه د اوبو په واسطه جلا شوی. فکر مې سم وخوت. ساحل ته نږدې مې د ترکیې بیرغ ولید. موږ د یوې لویې زړې کښتۍ لاندې ودرېدو. د کښتۍ دیوال سوری و. ورغلو، رهنما لاسي بتۍ بله کړه. موږ د کښتۍ په ماشین کې وو. تر اوسپنیزو زنګنو لویو ګراریو تیر شو. پورته وختو. غټه کوټه وه. له سوریو دیوالونو څخه یې نری باد راووته. د بتۍ سپینه رڼا پر پلاستیکي زړو خلطو لګېدله. د رهنما په امر همالته کېناستو. شپه مو د لرګي په لاندې تختې تېره کړه. ټوخي خوب ته نه پرېښودله. د سمندري مرغانو په چیغو مې سترګې رڼې کړې. شاوخوا مې وکتل، ټول ویده وو. ولاړه شوم. کونج ته په جوړ شوي نغري کې مړې ایرې پرتې وې. له زړو بوټونو، ټوټو، د سګرټو له ډبیو، چیچل شویو هډوکو او داسې نورو رامعلومه شوه چې دلته پخوا هم ډېر خلک راوستل شوي دي. د کښتۍ سر ته د لرګي زینه ختلې وه. پر زینه مې لاس کېښود. یو غږ مې واورېده. پورته مې وکتل. ولاړ سړي په اشاره پوه کړم چې مه راخېژه. ټوله ورځ په کښتۍ کې وو. یوازې د سمندري مرغانو او د یوې نیمې تېرېدونکې کښتۍ د ماشین غږ مو اورېده. ماښام تیاره وه. د باندې ووت. په وړه کښتۍ کېناستو. تر ساحله 50-60 متره واټن و. وچې ته وختو. د کثافاتو موټر راغی. باډۍ ته ورپورته شو. تورې ډکې خلطې وې. پرېوتو. 2 سړو له کثافاتو ډکې خلطې را باندې واچولې. موټر حرکت وکړه. دومره پوهېدم چې په ښار کې روان یو. کم او زیات نیم ساعت وروسته خلطې رانه لرې شوې. په ارته چاردیوالۍ کې د غټو موټرونو زرګونه ټایرونه پراته ول. د بار وړونکي موټر باډۍ ته وختو. ټایرونه د ساده چکونو غوندې
پر یو بل ایښودل شوي وو. ډنګر سړي په اشاره پوه کړم چې د ټایرونو منځ ته ورکښته شم. همداسې مې وکړل. ولاړه وم، ځای تنګ و. زنه مې د وروستي ټایر پر ژۍ لګېدله. نورو ته مې وکتل، ټول په ټایرونو کې ولاړ ول. شېبه وروسته یو بل ټایر راوړ. تورو ټایرونه مې تر سر پورته وختل، د ربړ بوی ته. په وروستي ټایر یې د لرګي تخته کېښوده. دربا وه. د تختې پر سر یې نور ټایرونه کېښودل. ساعت ووته. موټر حرکت وکړه. د بدن کنټرول مې له اختیاره وتلی و. له جم سره به ټایرونو مخکې شاته ورسره وړلم. هېڅ مې هم نه لیدل، خو کله کله به مې له ښي اړخه د پلار غږ واورېده. ښایي 2 ساعته وروسته له ټایرونو څخه راوختم. زړه مې راډکېده. ټک ټک وم. یو کور ته یې بوتلو. کوټه ښه وه، ورسۍ لرله، خو په اول منزل کې و. په چمن کې ولاړې ونې پرته نور هېڅ هم نه ښکارېدل. د شپې ټوخي واخیستم. سینه مې وسوځېده. خوله مې تروه شوه. تشناب ته لاړم. آینې ته ودرېدم. شونډې مې سرو وینو نیولې وې. په 3 ورځو کې مې 2 ځله وینه خولې ته راغله، خو مور او پلار ته مې څه ونه ویل. په 4م ماښام یو ځنګل ته بوتلو. هماغه 11 نفره وو. قاچاق وړونکي په 2 ټکو ټینګار وکړه. 5 ساعته فیاده روي ده، او که څوک پاتې شول نو پاتې به وي. څه به مو ویل، په خپل اختیار نه وو. مخکې لاړو. غونډۍ وې، د ناجو په ونو پوښلې تکې شنې غونډۍ. ټول کتار روان وه. یو وسلوال مخکې ته، بل موږ پسې وو. د سپوږمۍ رڼا دومره زور درلود چې پل سم ځای کېږدم. له 1.5-2 ساعت مزل وروسته مو دمه ونیوله. لویې ډبرې وې. د سپوږمۍ رڼا ځای ځای د ونې له چولو راوتلې وه او پر ځمکه لګېدله. نږدې انګولا پورته شوه. د توپانچې قپاق له کشولو پوه شوم چې لیوه دی. 5 دقیقې وروسته بیرته له ډبرو پورته شو. د لیوانو انګولاوې شاته پاتې شوې. د غونډۍ سر ته وختو. ښکته شو. د غونډۍ په څنډه کې مخکې روان و. یو دم درب شو. یو څوک لاندې وغړېد. پسې ومې کتل. ټیکری د ونې په خاښ کې بند و. ورغلو. د ښځې په ګېډه کې د ونې وچ خاښ ننوتی و. وینو دارې وهلې. یو عرب په بیړه ښځه د ځمکې له سره پورته کړه. ښځې 2-3 ځله خپله خوله خلاصه کړه. سترګې سپینې راوختې. سر یوې خواته کوږ شو. سړي کوکه کړه. د ښځې سر یې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیو. په چیغو چیغو یې وژړل. یو وسلوال ورغی. د سړي تر مټې ګوتې تاو کړې، خو هغه نه ولاړېده. لیوانو وانګولل. هماغه وسلوال وویل ځئ. روان شو. مخکې لاړو، خو لا هم د سړي چیغې راتلې. شېبه وروسته د لیوانو انګولا ورسره ګډه شوه. چیغې او انګولاوې سره نږدې وې. په څو غونډۍ وختو. بیرته ښکته شو، خو ونې نه خلاصېدې. له 5 ساعتونو مزل وروسته له لرګیو جوړې یوې کوټې ته ورننوتو. کوټه په ځنګله کې وه. ور یې نه درلود. دیوالونه یې له پنډو تختو جوړ ول. د خیرن مات میز پر سر د ښکاري ټوپک تش پلاستیکي کارتوس ښکارېدل. ساعت ووته. 3 نور کسان راغلل. له امرونو یې پوه شوم چې له دې هیڅ به په دوی پسې روان یو. اټکل مې سم وخوت. شېبه وروسته نوي راغلي کسان راته غږېدل. ویل چې د یونان په خاوره کې یاست، د باندې به نه وځئ. سهار 8 بجې به سره ګورو. پریوتو. بیا مې له پښې سره یو څه ولګېدل. سر مې پورته کړه. د یو عرب لاس و. پښه مې راټوله کړه. لاس پسې راوکت شو. چونډه یې راولګوله. کېناستم. پلار ته مې وکتل. ویده و. پاتې شپه مې په رڼو سترګو تېره کړه. سهار مې د چونډۍ والا له برګ له سوڼې وپېژند. له عمره پوخ چاغ عرب و. سترګې مړې وې. نه یې راته کتل. د لندې خاورې بوی راغی. په وره کې ودرېدم. باران و. 8 بجې یو ډنګر سور ځوان راغی. پراشوټي خولۍ لرونکی جاکټ یې اغوستی و. وویل چې تر ماښامه به همدلته یاست. وروسته یې ټولو ته یو ډبه بسکټ ورکړه او له کوټې ووت. سر مې د پلار په زنګانه ولګاو. خوب راته. ویده شو. کله چې مې سترګې رڼې کړې، سر مې د مور پر زنګانه ایښی و. ورته ورغلم. د ونو له تیرو لمدو پاڼو د مازدیګري لمر زیړې وړانګې راوتلې وې. ماښام هماغه 3 تنه راغلل. روان شو.
له نیم ساعت مزل وروسته مې د موټر غږ واورېده. تر غونډۍ راتاو شو. 100 متره مخکې پوخ سړک و. د ونو په منځ کې کېناستو. یو قاچاقبر رایاده کړه چې سراګشت ته تیر شي. پوه شوم. اوږد مزل مو په مخ کې و. ماښام له سړکه یو 18 ټایره موټر راوګرځېد. په ګڼو ونو کې ننوت. ورغلو. په موټر کې د جامو مینځلو لوی ماشینونه بار ول. ور وختو. یو ماشین ته مې پښې ور وغځولې. چیغې شوې. ور ومې کتل. برګ لستوڼی چاغ عرب په ماشین کې نه ځایده. نورو 2 کسانو یې پر اوږو زور راوستی و. کېناستم. د جامو مینځلو ځای بد نه و، خو زنګنونه یې نیول. څنګ ته مې پام شو. ماشین سوری و. هوا راتله. داسې راته وایستېده چې خاص د غیر قانوني مسافرو د وړلو لپاره جوړ شوي دي. د پښو دربا مې واورېده. پورته مې وکتل. یو سړي د اورلګیت په اندازه کوچنی قوطی راته نیولی و. شېبه وروسته زما پر سر ماشین کېښود. تیاره وه. یوازې په ماشین کې له پرې شوي سوري څخه خپه رڼا راوتله. وخت ووت. قوطۍ مې خلاصه کړه. ژاولې راته ښکاره شوې. یوه مې خولې ته واچوله. جوهرداره خوند یې درلود. شېبه وروسته مې سترګې درنې شوې. خوب مې پوره و، خو د بېهوشي څپه راباندې راتله. خبره په ژاولو کې راته وایسېده. مریم همدومره غږېدلې وه. سهار په دفتر کې وم چې ټلیفون راغی. ورور مې و. ویل چې د پلار صحت ښه نه دی. اندېښنه راولوېده. رخصت مې واخیست. سړک کنګل و. موټر بې چای نه نشو تلی. 3 ساعتونو لار مو په 2 چنده وخت کې ووهله. پلار مې د زړه حمله تېره کړې وه. اوس ښه و. خدای ته مې شکرونه وایستل. 3 ورځې په کلي کې پاتې شوم. ماشومان راته خوشحاله ول. نیمه ورځ به مو د واورو په ویشتلو تېره کړه. کله چې په 4م سهار له کوره راوتم، واوره په شدت اورېدله. 1 بجه د وردګو سید آباد ته راورسېدم. د امریکایانو د اکمالاتي کاروان 2 موټره ښویېدلي وو. لاره بنده وه. ماښام قضا کور ته راغلم. خلطه مې خلاصه کړه. مور مې د لاندې پخه غوښه په پاستي کې راته پیچلې وه. سهار دفتر ته لاړم. د مریم یو ایمیل راغلی و. مخصوصاً کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلي و: وخت نه و رامعلوم. 1 ساعت، 2 ساعته، 1 ورځ، 2 ورځې، نه پوهېدم. خو کله چې په وچ راغلم، رڼا وه. په سر کې مې څړیکه شوه. کېناستم. ګنګه شوم. شاوخوا مې وکتل. زنګ وهلې اوسپنې وې. د پلار غږ مې واورېد. ښایي. مخ مې ور واړاوه. د موټر پر اشترنګ یې ډاډه لګولې وه. ولاړه شوم. په زاړه زنګ وهلي بس کې وم. مور ته مې وکتل. د څوکیو ترمنځ بېسده پرته وه. پلار مې وویل: وخت غواړي. زه خپله 1 ساعت مخکې په صد راغلم. د ماشوم ژړا مې واورېده. د بس شیشې ته پلاستیک نیول شوی و. چوله مې کړه. یو ډنګره ښځه پر ټایر ناسته وه. ماشوم ته یې په جوشک کې شودې ورکولې. د باندې ووتم. په سلګونو زاړه موټر په یو بل پراته ول. تر بس راتاو شوم. وړه میداني وه. شاوخوا یې له زړو موټرو جوړ هسک دیوالونه راګرځېدلي وو. له یو ولاړ زاړه موټره خرهاری راته. ور ومې کتل. د موټر په شاتني بې پوشه سیټ کې چاغه ښځه ویده وه. کړنګ شو. پښو ته مې وړه اوسپنه ولوېده. پورته مې وکتل. د زاړه بلدوزر په بیل کې یو څوک ناست و. ډکې ویښته یې پر سر نه و پرېښي. خو له راوتلي ټټر څخه یې پوه شوم چې نجلۍ ده. نجلۍ پښې وڅړولې. پر ورانه یې د ښامار انځور ښکل شوی و. د تنګ زاړه کاوبای نیکر له کمربنده یې توپانچه بېله کړه. پوه یې کړم چې بېرته شاته وګرځم. بس ته وختم. مور مې په صد راغلې وه. خو لا یې غټې سترګې مړې ښکارېدلې. پر بې پوښه زنګ وهلې څوکۍ کېناستم. له ماتې ښیښې مې د باندې وکتل. هره خوا زاړه، لوی او واړه موټر ول. سر مې د مخامخ څوکۍ پر اوسپنه ولګاوه. د خپل وطن یادونه مې په زړه راوورېدل. ورور مې خندل. ما چرخه ورته نیولې وه. کاغذ پران یې د بل کاغذ پران په تار کې بند و. وحید مې سترګو ته ودرېد. په صنف کې ما ته کتل. وخت ووت.
د اوسپنې ټکه راغله. د بس تر ماتې شیشې مې ور وکتل. سرخریر نجلۍ د یو زاړه موټر بانټ ټکاوه. د نورو موټرو دروازې خلاصې شوې. واړه زاړه ښځې او نارینه ترې راووتل. په لاسونو کې نکلي کاسې وې. موږ هم ورغلو. په کتار کې ودرېدو. کله چې نوبت راورسېد یو بوډا نکلي زړه کاسه راته ونیوله. په اوبو کې جوش کړي کچالو پراته وو. بیرته بس ته راغلم. سوړ کچالو مې تر ستوني نه تېرېد. د باندې مې وکتل. خلک پر اوسپنو ناست وو. کچالو یې خوړل. له ببرو ویښتو او خیرونو جامو یې پوه شوم چې ډېر وخت یې اوبه نه دي لیدلي. ټول زموږ غوندې غیر قانوني مهاجر وو. هره کورنۍ پر یو موټر کې اوسېدله. مازدیګر مې یوه سندره واورېدله. د فرحت دریا غږ و. په بیړه د باندې ووتم. سندره د یو امبولانس له زړې ډبې څخه راتله. ورغلم. دروازه مې وټکوله. د 11 کالو په عمر وړې نجلۍ ور راته خلاص کړه. په بیړه مې وویل افغانان یاست؟ د دروازې خیرنه پرده لرې شوه. سلامته کورنۍ وه. یوې په عمر پخې ښځې په غېږ کې ونیولم. بلې پیغلې د کارتن کاغذ راته هوار کړه. کېناستم. 6 تنه وو. انا، مور، پلار او 3 ولادونه. شاوخوا مې وکتل. د سیروم د زړولو په زنګنه پایه خیرنې جامې راسړندې وې. د موټر د ټایپ پر راوتلو کلمو پسې بترۍ تړلې وه. د انا زګیر ویښود. وضع یې ښه نه شوه راته ښکاره. د دوی له خبرو پوه شوم چې دلته نور افغانان هم شته. نیم ساعت ووت. د باندې راوتم. پیغلې ته مې د خپلې کورنۍ د اوسېدو ځای ور وښود. مور مې خبره کړه. سترګې وځلېدې خو څه یې ونه ویل. ماښام زیړه رڼا شوه. ور ومې کتل. د یو زاړه تراکتور ګروپ بل و. مخصوصاً یې وچې وریجې په کاسو کې راواچولې. خو وږي وو. له غرمې پاتې شوي کچالو سره مې وخوړې. پر یو ټایر کېناستم. افغانه پیغله راغله. مینه ناکه نجلۍ راته وایسېده. مژګان نومېده. ویل چې تر استانبوله یې په تیاره کې راوړو. یونان ته په پښو راواوښتو او تر دې ځایه د جامو مینځلو په ماشینونو کې راورسولو. مژګان وویل چې یو ځل یې په کښتۍ کې کېنولو. خو سمندر توپاني شو. بیرته راوګرځېدو. له 2 اونیو راهیسې دلته یو. له قاچاقبر سره مو تر ډنمارکه ویل کړي دي. هلته مو د تره کور دی. د 2 اونیو ټکي مې زړه وخوړ. خو مژګان په خاورو کې ناستو ماشومانو ته ګوته ونیوله. ویل چې عراقیان دي. مور یې وایي چې له 21 ورځو راهیسې دلته یو. مژګان غلی شوه. ور ومې کتل. دا زما په خفګان پوهېدلې وه. په خندا یې وویل چې بخت او طالع هم مهمې دي. موږ تر ډېره پر ټایر ناست وو. سرخریل نجلۍ د یو سره سړي په غېږ کې پرته وه. یو تورپوستي ځوان په خاورو کې پلتۍ وهلې وې. سندره یې ویله. په معنا یې نه پوهېدم. خو په غږ کې غم ګډ و. د موټرو تر دیوال پورته ګڼ ستوري ځلېدل. سهار د مژګان په غږ له خوبه راپورته شو. بس ته یې توره چایجوشه راوړې وه. د چای سورولو په وخت کې مې د موټر غږ واورېده. ور ومې کتل. له تورو شیشو لرونکي ښکلي موټر څخه یوه دنګه نجلۍ ښکته شوه. نجلۍ پاکه او ښایسته ښکارېده. تورې غټې عینکې په سترګو وې. لاړه او پر ټایر زړېدلی سر غلی کېناسته. له مشګان څخه مې وپوښتل قاچاق وړونکی دی؟ وخندل. نه، زموږ غوندې غیر قانوني مهاجره. حیران شوم. مژګان وویل ایرانی ده. کیسه یې راته وکړه. ورور یې په لاره کې یوناني پولیسو پویشت. قاچاقبر تر دې ځایه د را رسېدو پیسې ورنه غواړي. خو دا 1 روپۍ هم نه لري. هره شپه په زور مختلفو هوټلونو ته وړل کېږي. دا باید له 10 نارینه‌و سره پرېوځي چې د قاچاقبر $3,000 پوره کړي. بدن مې زیږ شو. مژګان وویل هغه هلک ویني؟ د هغې په غځېدلې ګوتې پسې مې وکتل. پر لویه اوسپنه ببر سره تنکی ځوان ناست و. ومې ویل هو، افغان دی. له دې ځایه سم نه ښکاري. خو که ورنږدې شي یوه سترګه یې پوچه ده. بس زموږ د لارې ملګری و. تند یې واخیست. له قاچاقبر سره یې خوله ووهله. اوبه یې غوښتې. چاقو یې وخوړ. د مشګان له خبرو پوه شوم چې
دلته د انسانانو پر سر سمې سوداوې کېدې. د بې سرپرسته ماشومانو د اخیستلو بازار تود و. بډوډې ترې ایستل کېدل او یا هم په شا تړ کېدل. یو غږ مې واورېد. د مشګان وړه خور وه. ویل چې د انا وضع ښه نه ده. په بیړه ورغلو. د مشګان د پلار زړې ښځې زنه ورتړله. مشګان کوکه کړه. په خپله انا ور پرېوته. بیرته بس ته راغلم. پلار او مور مې خبر کړل. ساعت وروسته مې پلار راغی. لاس یې ونیو. ویل چې د موټرو په منځ کې قبر کینده. بیل نه و. زړې اوسپنې لاس ژوبل کړه. بختیاري راسره وکړه. اتم ماښام په یو تیز رفتاره کښتۍ کې کېناستو. کښتۍ ډکه وه. خلک نه شمېرل کېدل. د اټکل له مخې 500 ته نږدې ول. مشګان مې تر څنګ ناسته وه. وارخطا ښکارېدله. د تېر ځل کیسه یې راته وکړه. ویل چې سمندر توپاني شو. یو هسکه څپه راغله. پر کښتۍ راواوښته. بیرته شاته لاړه. 2 تنه نه ول. د مشګان خبرو لړزه راباندې راوسته. اوبو ته مې وکتل. ارام مې وې. پورته د وریځو په لویه سپینه ټوټه لا د لوېدلي لمر سرخي پرته وه. مریم لنډې خبرې کړې وې. بس همدومره. دوه ورځې ووتې. د مریم درک معلوم نشو. نه ایمیل راغی او نه هم ټلیفون. د مریم ټلیفون نمره مې ووهله. بنده وه. اونۍ پوره شوه. احوال رانغی. یکشنبه، دوشنبه، نه پوهېږم. هیر مې دي. د لوسی په نوم یو ایمیل راغی. دومره یې لیکلي و چې د مریم خبرې مې راواخیستې. ټیکه نه راتله. په دفتر کې مې روښانه کړې. د کمپیوټر له لاوډ سپیکره د مریم ټوخی راووته. یو همکار مې راته وکتل. خبرې مې بیرته بندې کړې. ماښام کور ته راغلم. د بخارۍ له بلولو مخکې کمپیوټر ته کېناستم. مریم ټوخل. ساه یې لنډه لنډه کېده. په زحمت یې وویل. څو ځله مې ټلیفون درته وکړه. نه وې. بیرته ټوخي واخیسته. پوه شوم. دا خبرې هغه وخت ثبت شوې وې چې زه په کلي کې وم. د اوبو غړپ مې واورېده. غږ یې څه ښه شو. مریم ویلي وه. د ادریاتیک بحیره د غیر قانوني مهاجرینو هدیره وه. د دې بحیرې شنو اوبو سلګونه نه پوهېږم. شاید تر دې ډېر غیر قانوني مهاجر ډوب کړي وي. خو موږ پوره 5 ساعته مزل پکې وکړه. نه سمندر توپاني شو او نه هم د ایټالوي پولیسو بیړۍ په مخ راغلې. بس ساحل ته نږدې هسکې تورې ډبرې ولاړې وې. همالته وروختو. ارت غار و. کمرنګه ګروپ پکې بلېده. مخکې لاړو. میداني وه. له ډبرو جوړو وړو کوټو پنجرې درلودې. تور او سپین لاسونه ترې راوتلي وه. تیږو ته کېناستو. چیغې وې. د 2 ډبرو ترمنځ د انسان سپینه جمجمه او مات هډوکي پراته ول. له لندو ډبرو څاڅکي څاڅکي اوبه راتوېدلې. په قفسونو کې د مفلسو خلقو زګیروي ختل. د مشګان د کورنۍ یې په هماغه سهار د باندې وایسته. خو موږ ته 3مه ورځ نوبت راغی. شنو غونډیو ته لنډه لاره ختلې وه. د ناجو ونې لندې وې. له نري باد سره د نم بوی ګډ وه. لنډه لاره وه. بس یوازې یوه غونډۍ ورهاخوا لاندې پر تک تور سړک د ناجو د ونو شنې تیرې پرېوللې پاڼې راغلې وې. سړک ته ورښکته شو. یو ټیلر ودرېده. د سیټ تر شا چپرکټ ته ورتیر شو. همالته کېناستو. موټر حرکت وکړه. 2 ساعته لار مو ووهله. موټروان سړک ته نږدې د یو ګوښې کور مخې ته پرېښودو. 45 کلن سړي دروازه راته خلاصه کړه. وړه کوټه وه. له دیوال سره 3 څوکۍ ایښې وې. څنګ ته 2 منزله کټ ښکارېده. د یخچال دروازه نیمه لوڅو عکسونو نیولې وه. ورغلو. پر څوکیو کېناستو. د څنګ له کوټې خندا راتله. پاو ووت. یو خبر مو هم ونه کړه. پلار مې خوله وازه وازه کوله. 2 شپې د تبې له لاسه سترګې نه وې سر ویستې. چېرته تلو؟ له چا سره تلو؟ څنګه تلو؟ پرواو کې مې هم نه راتلل. وړې کړکۍ ته ودرېدم. خاوره نه ښکارېده. د ایټالیا په مني کې لا دومره زور و چې ونې او بوټي شنه وساتي. کړپ شو. ور ومې کتل. مور مې د یخچال ور پرانیستی و. ورغلم.
یو بوتل مې راواخیست. پزې ته مې ورفړه. د الکولو بوی تلته. د یخچال لاندنۍ خانې ته مې پام شو. 2 لوبو ډک بوتلونه مې راوایستل. بیرته کړکۍ ته ورغورځېدم. د اوبو له غړوپ سره ټوخي واخیستم. خوله مې تروه شوه. مور او پلار ته مې وکتل. د یوه سترګې پټې وې، بلې غولي ته وچې سترګې نیولې وې. د جاکټ استر مې پر شونډو تیر کړه. ور ومې کتل. خړ استر په وینو سور و. ټوله ورځ مو په کوټه کې تېره کړه. ماښام 2 تنه راغلل. یوه یې اوږده سر ویښته درلودل. دوهم یې له وریځو پرته په خپل سر او مخ هېڅ هم نه و پرېښي. پوه یې کړو چې اوږد پیاده مزل مو په مخ کې دی. ځنګل و، خو د ونو له چولو د موټرو رڼاوې راوتلې. تر ډېره له سړک سره روان و. وروسته مو لاره چپه کړه. غره ته وختو. د موټرو رڼاوې د وړو ستورو غوندې ښکارېدلې. باران شو. 2 رهنماو د پاراشوټي جمپرونو زنځیرونه کش کړل. خو زما تر ټیکري اوبه راووتې. مخ، ویښته او اوږې مې لندې شوې. په زیر پیرانۍ کې ګنډلو ډالرو ته مې زړه ورختلی و. باران تیز شو. له پورته نرۍ اوبه راماتې شوې. 1/2 ساعت 1 ساعت نه پوهېدم، خو مخکې تلو. وروسته پر ځمکه د باران د څاڅکو د لګېدلو غږ سره په شهارې ګډ شو. تر غوټه ونه ووتو. لاندې څپان د سیند روان و. په تیاره کې سپین ځګونه له ورایه ښکارېدل. یو غار ته ور وګرځېدو. ارت وچ ځای و. همالته کېناستو. څڼور رهنما د ملا له بکسه وړه بجلۍ راوایسته، خو رڼا یې تېزه وه. ان د غر له پورتنیو تیږو راځوړند نري واښه هم معلومېدل. وخت ووته، خو باران ونه درېده. پلار ته مې وکتل. په ناستو یې سترګې پټې وې. د الکولو بوی راغی. مخ مې ور واړاوه. سرخلیلي چاغ رهنما یو لوی بوتل خولې ته نیولی و. څڼېور یې زما مور ته کتل. پلار ته ورنږدې شو. رهنماو په نوبت له بوتل څخه غړوپ کوه. خندلې، خبرې یې کولې. په ژبه یې نه پوهېدم، خو زړه ته مې لوېدلې وه چې زما د مور په اړه غږېږي. مور ته مې وکتل. سر یې په زنګنونو ایښی و. پر سپینه غاړه یې لانده پیچلي ویښته سرېښ ول. ما هم د خپل پلار په روږه سر ولګاوه. یو وخت مې د بکس د زنځیر د کشېدو غږ واورېد. ور ومې کتل. مور مې د تشناب کاغذ ور واخیسته. رهنما و، وچې سترګې ورته نیولې وې. بیا یې وخندل. مخ مې ورنه واړاوه. له مور سره د باندې ووتم. اسمان برګ و. د وریځو غټې غوټې باد په مخ کړې وې. ما تر دې دمه دومره سپینه تیزه سپوږمۍ نه وه لیدلې. مخکې لاړو. بوټی وښورېد. زړه مې خولې ته راغی. سوی و. منډه یې واخیسته. ان سوری هم ښکارېده. مور مې ګڼو نیالګیو ته ور وګرځېده. زه پر یو هواره تیږه کېناستم. د اوبو له شڼهارې سره د شغالانو کوکې هم ګډې وې. یو دم یو سیوری راباندې راغی. زړه مې ولړزېد. څڼېور رهنما مې مخې ته ودرېد. لاس یې راوغځاوه. پورې مې وښه. غوټه یې کړه. په غېږ کې ونیولم. لاندې شونډې زما پر بغور کېښودې. له خولې د الکولو بوی ته. ساه مې بنده شوه. سړی مې تر څڼو ونیوه. نه لرې کېده. چیغه مې خولې ته راغله. ومې ټوخل. وینو داره وکړه. سړی یو دم شاته شو. لاس یې پر خپله غاړه تېر کړه. ګوتې وسولولې. وینه وه. په کرکه یې وویل اقه. ما ته یې وکتل. هماغسې مې ټوخل. خوله مې د وینو خوند نیولې وه. سړی 2 ګامه شاته شو. له ټوخي سره ګډه ناره مې تر خولې راووته. ابا. سړي منډه کړه. چیغه شوه. پاڼې وخوځېدې. مور مې له ګڼو نیالګیو راووته. منډه یې کړه. د چاغ سرخریلي رهنما لنډ لاس یې خلاصو ویښتو ته ور ورسېد. دواړه پر ځمکه ولوېدل. وړې ډبرې ور وغړېدې. ور ومې کتل. پلار مې منډې وهلې. مخ مې واړو. مور مې نه وه، خو چیغې د سیند له خوا راتلې. منډه مې ور واخیسته. له ګڼو ونو تېره شوم. پلار مې د سرخریلي سړي سر ته سوکان نیولی و. بیا یو دم له ځمکې یوه لویه ډبره ور پورته کړه. سترګې مې پټې کړې. پر مخ او لاسونو مې تاوده څاڅکي ولګېدل. ور ومې کتل. د سړي د سر وینې او د غوښې سرېښناکه وړې ټوټې وې. په مور پسې مې سترګې ور وغړولې. زړه مې خولې ته راغی. مور مې د پاڼ پر ژۍ ولاړه وه.
زګنو اوبو ته یې کتل. د سپین ګریوانه شکېدلې تراډې او تور خلاص ویښته باد یوې بلې خواته سر اړول. پلار مې تر مټ ونیوه. جټکه مې ورکړه. ور ویې کتل. یوه تېره چیغه یې تر خولې راووته. نه. مریم ټوخي واخیسته. تر ډېرو یې وټوخل. بیا له ټوخي سره ژړا ګډه شوه. په زحمت یې وویل. پلار مې ورسېد. خو یوازې زما د مور د کمیس سپینه تراډه په ګوتو ورغله. موږ دواړو لوبو سره منډې وهلې. مور مې په سپینو زګونو کې ورکه وه. اوبه له لویو ډبرو سره لګېدلې. شڼهار یې خود. د مریم ژړا زور واخیست. ژړا او ټوخي خبرو ته نه پرېښودله. بیا یې ساه بنده شوه. یو دم یې خوړ وخل. یوه شېبه هېڅ هم نه و. وروسته خرهاری راغی. ښځینه وارخطا چیغې پکې ګډې شوې. پر کاشیو د بوټونو کړپه، په ایټالوي ژبه نارینه او ښځینه وارخطا غږونه او د تذکرې د ټایرونو کرښند اواز. بس همدومره. پاتې 10 دقیقې سپینې وې. په سهار مې لوسي ته ایمیل ولیکه او د مریم د صحت پوښتنه مې ترې وکړه. 1 بجې لنډ ځواب راغی. بښنه غواړم. مریم تېره اونۍ مړه شوه. ولاړ شو. په دهلیز کې مې یو همکار په مخ راغی. په حیرانۍ یې وپوښتل. سترګې دې له اوښکو ډکې دي. مخ مې واړاوه. لاندې د دفتر حویلۍ ته ښکته شوم. لمر و. د سټډیو د بام په ناو پسې 21 کنګل راځوړند و. بېرته شوبې ته راغلم. لوسي ته مې خپله نمره ور ولیکله او هیله مې ترې وکړه چې ټلیفون راته وکړي. 40 ساعته تېر شول خو درک یې معلوم نه شو. په دوهم ایمیل مې یو بل ټکی هم اضافه کړه. د مریم لپاره. په سبا یې اوږد ایمیل راته لیکلی و. ایمیل مې پرنټ کړه. ماخوستن بخارۍ ته نږدې کېناستم. لوسي لیکلی و. وبخه. تر ټلیفون مې لیکلي معلومات غوره وګڼل. پوهېږم. مریم راته ویلي و چې یو څوک یې د ژوند کیسه لیکي. مریم 2 ورځې په کوما کې وه. بس یوازې 1 دقیقه په هوښ راغله. خبرې واضح نه وې. خو دومره یې پوه کړم چې په ټایپ کې ثبت شوې وروستۍ خبرې تاسو ته ایمیل کړم. مریم یې 40-50 ورځې مخکې دلته راوړه. پولیس ورسره ول. ویل چې د تحقیق په وخت کې وینه وګرځوله. معایناتو 2 ساعته وخت ونیو. نجلۍ د سږو سرطان درلود. دی باید د ژوند وروستۍ ورځې په روغتون کې تېرې کړې وای. مریم غلې نجلۍ وه. ډېرې خبرې نه کولې خو پټ پټ به یې ژړل. مجبوره مې کړه. په ژوند یې پوه شو. یوه ورځ راته وویل. اما لوسي مرګ ته مې څو ورځې پاتې دي؟ غلی وم. ویې ویل داسې څه نشته چې دا څو ورځې نور هم را لنډې کړي. خو په سبا یې مرګ ته زړه نه کېده. علت مې وپوښت. کمپیوټر ته یې ودرولم. د فیسبوک پاڼه یې خلاصه کړې وه. د یو ځوان عکس و. ښکلې غټې سترګې درلودې. مریم په خوند وویل. وحید مې ولیکه. څو څېرې راغلې خو خپله مینه مې په اسانۍ پکې ومونده. یو دم یې وخندل. ته ورته وګوره. له ځانه یې څه جوړ کړي دي. ږیره او برېت یې نشته. ولاړه شوه. ټینګه یې په غېږ کې ونیولم. زنه یې زما پر اوږو راکېښوده. یو دم غریو واخیسته. اما لوسي مرګ ته مې زړه نه کېږي. خو په سهار یې بیا ژړل. له څېرې یې پوه شوم چې د خبرو لپاره مناسب وخت نه دی. غرمه مې د روغتون په حویلۍ کې ولیده. پر اوږده سیمټي څوکۍ یوازې ناسته وه. ورغلم. پر اوږه مې لاس ورکېښود. راویې کتل. سترګې لا سرې وې. یوه شېبه دواړه غلي وو. مریم ځمکې ته کتل. د ښي بوټ په څوکه یې زیړې پاڼې راټولولې. ورو مې وویل باد سوړ دی نه ځو. هماغسې ځمکې ته کتل. یو دم غریو واخیسته. د هغې سر مې په خپل ټټر پورې ونیو. وخت ووته. ویې ویل وحید ته مې ټلیفون وکړه. د خندا غږ راغی. ومې پوښت نامزاد یې په واورو ویشت. مریم په سبا بل سیم کارت رانه وغوښت. ویل چې وحید څو ځله زنګ ورته وهلی. ایمیلونه یې رالیږلي خو دا نه غواړي چې ځواب ورکړي. بله شپه نوکري وم. په دهلیز کې مې د مریم غږ واورېد. څه یې ویل. فکر کوم چې سندره وه. په معنا یې نه پوهېدم خو درد پکې نغښتی و.
دروازه مې خلاصه کړه. مریم پر کټ ناسته وه. سپینه روژه یې سرو وینو نیولې وه. په بیړه ورغلم. د مریم خوله، غاړه او ټټر په وینو سره ول. مخ یې راواړاوه. ورو یې وویل وحید مې خوشحاله ولید. کوم بل ارمان نه لرم. مریم بیا هیڅکله د فیسبوک مخ ونه لید. بانه یې دا وه چې وخت ضایع کوي. دې به پښتو سایټونه کتل. یوه ورځ یې راته وویل اما لوسي، ته مې ډېره په تکلیف کړې، خو یوه وروستۍ خبره مې هم ومنه. زما تر بالښت لاندې د افغانستان نقشه او د وحید عکس دی. هیله لرم چې دواړه په تابوت کې راسره کېږدې. لوسي هم دومره لیکلي وو. په سبا مې ایمیل ورولېږه او د مریم د عکس غوښتنه مې ترې وکړه. په هماغه ورځ یې ځواب راغی. لیکلي وو چې مریم په تا باور درلود، خو نه یې غوښتل چې عکس یې په کتاب کې راشي. په بل ایمیل کې مې ډاډ ورکړه. عکس یې راولېږه. عکس ته مې وکتل. په ټلیفون کې د مریم خبرې را په زړه شوې. نه، دومره بدرنګه هم نه یم. خوله مې وړه ده، سترګې غټې، ویښته مې ګڼ او پیچلي، ږمنځ پکې بندېږي. بس له رنګه یو څه توره یم. ټول سم ول، یوازې په غټو تورو سترګو کې ډنډ اوښکې ترې هېرې وې. پای.